د کاناډا کرکټ مشر د فساد تورونو لاندې آی سی سی له ادارې حساب غواړي. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی له کرکټ کاناډا څخه رسمي وضاحت غوښتی دی چې څنګه سلمان خان د ادارې اجرایي مشر ټاکل شوی دی. حال دا چې څو ونې وروسته د ګالګري پولیسو لخوا هغه د شاوخوا 2 لکه کاناډایي ډالرو د غلا او درغلۍ په تور ونیول شو. دا پیسې د 2014-2014 د ګالګري کرکټ لیګ څخه ورکې شوې وې. آی سی سی له کاناډایي ادارې غوښتي چې د خان ګمارنې بهیر وضاحت ورکړي او دا وښیي چې د تورونو په اړه مدیره پلاوي ته مخکې له ټاکنې معلومات ورکړل شوي وو که نه، او همداراز دا چې ادارې کوم اصلاحاتي ګامونه اخیستي دي. په داسې حال کې چې خان خپل جرمونه رد کړي دي، ډېرې پوښتنې د هغه د 15 کلن قرارداد د ګلوبل ټي 20 د لیګ له بند شوي شریک ان سی ال سره د نوي تړون او د ټاکنې پټ تفصیل راپورته شوي. آی سی سی خبرداری ورکړې دی چې که وضاحت قانع کوونکی نه وي نو کرکټ کاناډا به له مالي بندیزونو او ان اداري مداخلې سره مخ شي.